انګلیش ویل دې زده کړل نو اوس پلار ته عقل ښایي. انګلیش ویل دې زده کړل نو اوس پلار ته عقل ښایي. اے تعلیم یافته زلمیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه دی ډېر. په بېحسه واکدارانو کې یو ترس، په بېحسه واکدارانو کې یو ترس، په یګانو شرمخانو کې او ترس، د دې وخت په بني ادمو کې او مینه، د دې وخت په بني ادمو کې او مینه، د دې وخت په انسانانو کې او ترس. که سوال کوي که قرضوي دوی له به ګورې، که سوال کوي که قرضوي دوی له به ګورې، په ناترسه ډاکټرانو کې او ترس، د بېدرده خلکو زړونه کاڼي کاڼي، د بېدرده خلکو زړونه کاڼي کاڼي، په دې کاڼو کمرانو کې او ترس. پر یاد ناوري ظلم نه ویني برکته، پر یاد ناوري ظلم نه ویني برکته، د کاغذ په تصویرانو کې او ترس. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو، زیم ابوبکر او تاسو ګورئ خپرونه د یادونو مازیګر. د یادونو په دې مازیګر کې زمونږ سره زمونږ درون ګران میلمه برکت ودان صاحب میلمه دی. برکت ودان صاحب چې د ډیر وخت نه موږ په مختلفو پروګرامونو کې د شعرونو سره د درنو الفاظو سره وینو. د یادونو د مازیګر هم یو خواهش جوړ شو او مختصر شان مرکو په نینګولۍ کې په دې دنګو غرونو کې د برکت ودان صاحب سره جوړ کړه. برکت ودان صاحب د یادونو په دې مازیګر کې موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډیره مننه او الله پاک ډیره ښه ساته آباد ساته او د هغې لرې د هغې خوا داخلي د هغې لرې ځایږي نه موږ له راغلی. بیا هم ډیره مننه کوم آباد اوسئ. برکت ودان صاحب د یادونو مازیګر کتونکي او مینوال به تاسو ویني که لږ شانتې ځان معرفي کوي او خپل مصروفیات واضحه کوي نو ستاسو به ډیره مننه وي. زما خو ابوبکر صاحب لنډه پیژندګلو دا ده چې برکت عالمي نوم دی، ودان مې تخلص دی او نینګوالۍ سره تعلق لرم او بس دغه لنډه پیژندګلو ده. ډیره مننه. برکت ودان صاحب د یادونو مازیګر تاسو له په یو امید باندې راغلی دی که د مینوالو کتونکو ته خپل څه نوی کلام یا څه قطعه شریکه کوي نو ستاسو به ډیره مننه وي. صحیح ده. یو قطعه به سره شریکه کوم او بیا به سره یو غزل شریک کوم. جی ارشاد. قطعه داسې ده چې یو بل ته صبر نه کوي دا خلک، یو بل ته صبر، یو بل ته صبر نه کوي دا خلک، که حق وایي غصه کوي دا خلک. یو تن چرته په سلو کې نن ښه دی، یو تن چرته په سلو کې نن ښه دی، سل کاله پس به څه کوي دا خلک. ډېر ښه. او غزل داسې دی ابوبکر صاحب چې جی ارشاد. اے د دې دور زړګیه ته خو نورم خرابېږي، اے د دې دور، اے د دې دور زړګیه ته خو نورم خرابېږي، د دنیا په غم کې سپیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه. تا ته ولې د حق او د انصاف فیصلې ګرانې شوې، تا ته ولې د حق او د انصاف فیصلې ګرانې شوې، د شیطان د زړه لالیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه. هیڅ فکر او تپوس دې د ځان نشته ناخبره یې، هیڅ فکر او تپوس دې د ځان نشته ناخبره یې، په غلطه لار سړیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه. او د هر سړي مازغو ته د سپېږمو په لارې تللی، د هر سړي مازغو ته د سپېږمو په لارې تللی، د رواج د اور لګیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه دی. تا فرق د حرام او حلال هم هیر کړی دی، تا فرق د حرام او حلال هم هیر کړی دی، اے د ډیر مال لیونیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه دی ډېر ښه. او انګلیش ویل دې زده کړل نو اوس پلار ته عقل ښایي، انګلیش ویل دې زده کړل نو اوس پلار ته عقل ښایي، اے تعلیم یافته زلمیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه دی ډېر ښه زبردست. مننه. او بس کا را بیدار ش خپل اصلیت او پیژنه، بس کا را بیدار ش خپل اصلیت او پیژنه، د ایرو لاندې غمیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر مننه. او برکت ولې د بیغمه ځان هسې پرېښودی دی، برکت ولې د بیغمه ځان هسې پرېښودی دی، د ړانده د لاس غرګیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه زبردست. دا یو پیرې بیا ووایي. مننه. برکت ولې د بیغمه ځان هسې پرېښودی دی، برکت ولې د بیغمه ځان هسې پرېښودی دی، د ړانده د لاس غرګیه ته خو نورم خرابېږي. ډېر ښه زبردست. برکت ودان صاحب د خپله مرکه راغونډو که د مینوالو سره خپل یو نظم شریک کوي نو بیا خپله مرکه راغونډو ستاسو به ډېره مننه وي. مننه جی. یو نظم دی، د نظم عنوان دی غټې کمزورۍ. جی. داسې دی چې طاقتور ته یو کمزوري په کمزوري طاقتور یو، طاقتور ته یو کمزوري په کمزوري طاقتور یو، په بل متل نظر وي د خپل ځانه ناخبر یو، څه په ګډ وړو سر یو، د هرس منډې وهو نه ماښام نه په سحر یو، د هرس منډې وهو نه ماښام نه په سحر یو، دې فاني دنیا د پاره د یو بل نه مرور یو، څه په ګډ وړو سر یو. ډېر ښه دی ډېر ښه.
مننه دمکه هم دمنه شو ستړي سحر او مازیګر یو دمکه هم دمنه شو ستړي سحر او مازیګر یو لاس خپو کې مدم نشته بس په جبو زورور یو سپه ګډ وړو سر یو ډیر ښه دی مننه خپل رور او کور خو پرېږده ګاونډي سره په شر یو خپل رور او کور خو پرېږده ګاونډي سره په شر یو عملونه مو کمزوري دي کمزوري په ځیګر یو سپه ګډ وړو سر یو ډیر ښه دی ډیر مننه لکه بېڅوکه یو ژوندي په درک کې در پدر یو لکه بېڅوکه یو ژوندي په درک کې در پدر یو تل فکر د سبا کړو په مړه خېټه نه هر یو سپه ګډ وړو سر یو ډیر مننه بس دنیا له یو غمخوار مونږ راوته چې دور یو بس دنیا له یو غمخوار مونږ راوته چې دور یو برکت ټول بترینه زو دې دنیا کې مختصر یو سپه ګډ وړو سر یو سپه ګډ وړو سر یو ډیر ښه زبردست ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو دا برکت ودان صاحب زمونږ به کوشش شي چې د مختلفو ځایونو د مختلفو شاعرانو سره تاسو ته د یادونو د مازیګر نه مخاطب شو زمونږ د یادونو مازیګر خپرونه سر ته رسي د روان پروګرام پورې تاسو نه اجازه وړو د الله فامان